دلته څه شوي؟ دا څه حال دی؟ ښاغلی فروحه، هغو کسانو په موږ برید وکړ، موږ هېڅ هم ونه شو کړی، شمېر یې ډېر زیات و، برهان یې هم ټپي کړ. ښه، هغوی زموږ په ځای برید وکړ او تاسې هم ورته وکتل. وروره زما حالت ډېر خراب دی، ما روغتون ته یوسې هیله کوم. څه دې وویل؟ روغتون ته مې یوسې وروره، پښه مې ډېره درد کوي. اوس هر چېرته چې غواړې لاړ شي بېغمه لاړ شه، ځناوره ښه ورته وګورئ او عبرت ترې واخلئ. بله زه یم فرات، واوره ستا ګرجین تا ته یو ډېر ښه پیغام لري. تا واورېده که نه؟ موږ دې موضوع پورې اړه نه لرو، خبرې به وکړو. تر څو چې د مشر قاتل پیدا نه کړې هېڅ معامله در سر نه کوم. ښاغلی فروحه، ما وژغورئ. امیر صاحب نورم په تمه کېږو؟ نه، راځئ چې لاړ شو. غږ وکړه چې ټول چمتو شي. ملګرو ټول چمتو شئ، حرکت کوو. پولیس یو لاسونه پورته کړئ. دغې خوا لاړ شه، ممدو ته له ما سره راشه. بیړه وکړئ، زر کوئ، دې خوا راشئ، بیړه وکړئ. مهتاب تاسې خپلې کوټې ته لاړ شئ، زه بیرته زر راځم. پولیسان راغلل. هله زر کوه به ترکوه. څه خبره ده؟ وی خدایا، زه خو تباه شوم. مخکې شه خبرې مه کوه. ستونزه دې په مرکز کې ووایه، خبرې مه کوه. لاس مې خوشې که. مخکې شه. ما هېڅ هم نه دي کړي، لاس مې خوشې که. خبرې مه کوه، مخکې شه. مخکې شه، هله زر کوه، خبرې مه کوه. صحیح په خبره نه پوهېږې، غلی شه. سمه ده، لاس مې مه کش کوه. دلته راشه چیرې ځې ها؟ ولې له اصلي دروازې نه ځې؟ ته نه پوهېږې چې زه څوک یم؟ بې صبرۍ سره په تمه یم چې پوه شم. زه هر ځای کې خلک پیژنم، وکیلان، ډیپلوماټان، سوداګران. ما سره ځان نشي وهلی. امیر صاحب یو څه مو پیدا کړل، دی ګورئ. دا به اوسه مخکې شه، مخکې شه، هله مخکې شه. ورځه. که ووایم د یو خبر تاییدولو لپاره راغلی وم، وبه یې مني؟ ایوه دا خو څارګر راکف دی، زه اوس تباه شوم. دویم لکه چې ساترې ته راغلی. وتښته خیري، وتښته، که ګیر شوې تباه کېږې. دوی څنګه دلته راغلل؟ تاسې دې خوا لاړ شئ. دې خوا؟ زه هم دا خوا. سمه ده څارګر صاحب، زه اوس څه وکړم؟ فروحه تا زه دې ستونزه کې راګیر کړم. دا خو خیري دی، هماغه دی. دا هلک خو موږ سره نه و. دی نو له کومه را پیدا شو؟ بله ښاغلی فروحه، زه یم خیري. زه د فیفي سونا ستونزه کې راګیر شوی یم. فروحه ته دې کار ته وګوره. زموږ د ډلې نجیب دې برید کړی. زه یوې کوټه کې یم، نه پوهېږم چې څه وکړم. ته هم پولیسي خیري یوه پلمه جوړه کړه، ووایه پټه دنده مې درلوده. وروره هیله کوم، ما وژغوره، هیله کوم. هر څه چې کوې ویې که، زه څه نشم کولی، خپله یوه چاره پیدا کړه. ښاغلی فروحه وروره. بې شرف موبایل یې بند کړه. یعنې زموږ په منځ کې مو ګکتوې خیري. د دې ټولو کارونو حسابي به در سره وکړم.
د ټولو کارونو سزا به ووینئ خیري. دا ځای هم ولټوو. ما دا کوټه ولیده، دلته څوک نشته. تاسې نورې کوټې وګورئ. ورځئ. سمه ده څارګر صاحب. بیا به سره وګورو خیري، بیا به سره وګورو. دا سره باندې سره باندې ګورجین تختول کیږي، فیفی نیول کیږي. خیري به مو اوس رسوا شي. که فیفی نجیب ته هر څه به وایي موږ به هم تباه شو. زما نږدې ملګری نجیب بیخي د پخوانیو ورځو په څېر زما مرستې ته راورسېدې. بیا د یو ښه فکر زما مغزو ته راوړ. آفرین، ډېر ښه. دا سیډیګانې دي. څنګه چې تا وویلې دلته ډېر فلمونه ډک شوي دي. هو امر صاحب. لږه کانونه په پټه ویډیو اخلي او بیا یې ګواښي. خوښه مې کوي. هغه درغله. دا تاسې څه کوئ ها؟ په رڼا ورځ په دفتر باندې برید کوئ؟ بخښنه غواړم ښاغلي، د ډېر کار له امله مو شپې او ورځې ورکې کړې دي. په مو نه دی شوی. د څه شي ښاغلی، ډېره بښنه غواړم. ستا مخې ته یوه ښځه ولاړه ده. دا بوځئ. ورځئ ورځئ ورځئ. توبه توبه. دا سیډیګانې شوبې ته بیسي او ویې څېړئ. دا د فیفي موټر امبوزۍ هلکانو کیدای شي کوم څه ترې پیدا کړو. نشهیي توکي او داسې هر څه ولټوئ. سپیان هم راولئ. هر څه پام کې ولرئ. سمه ده؟ سمه ده څارګر صاحب. راځئ چې لاړ شو. راځه ملګري. توبه خدایا، لږ پاتې و چې هر څه خراب کړم. ښه وشو چې وژغوره شوم. الله الله، دا اوبه له کوم ځای راتوی شوي؟ ودرېږه، څه نشته، لاړ شه. ته په کومو سترګو دلته راغلی ها؟ راغلی یم چې تا ته یوه سپارښتنه وکړم. خبر اوسه، دې ورځو کې د اعتبار خام شوی دی. په وروستۍ سپارښتنه کې دی مراد مشر ووژل شو. دا کار ما پورې اړه نه لري. ښه نو چا پورې اړه لري ها؟ که ګورجین خوشې کې بیا یې درته وایم. زه پوهېږم چې هغه څوک دی. مونږ غوښته ښاغلی ګورجین لږ نور هم ځان سره مېلمه کړو. دلته ډېر خوشحاله و په خدای. دا واخله. دا څوک دی؟ هغه کس دی چې ستاسې مشري ووژل، د بیړنۍ ډلې امر نجیبي الماس. یعنې دا کس دی، یعنې کوم پولیس چې مشر وژلی دی هم دا دی؟ وایي چې د مشر له ځانه 20 مرمۍ راوتلې. دا خبره رښتیا ده. سم غل بیل یې ترې جوړ کړی. او هو نن د نجیبي الماس د لور کلیزه هم ده. په دوسیه کې لیکل شوي دي. کیدای شي تاسې ته به نن یوه خبره وي. ته اندېښنه مه کوه، هېڅ اندېښنه مه کوه. زه پوهېږم چې له هغه سره څه وکړم. کله چې بهجت ووژل شو ته هم په هوټل کې وې؟ څه خبره ده؟ دا چې هلته ونه ما خو نه دی وژلی. له بهجت سره یو ځای هوټل ته تللی وي. بل څوک و؟ لومړی وزیر و، نور وزیران ول. ما ته وګوره،
اعصاب مې مه خرابوه که نو ډېره به پښیمانه شي بې شرفه منافقه هجړه هاي الله دومره غصه د انسان د صحت لپاره ښه نه وي تاسې ولې زه دلته راوستې یم زه خو نه پوهېږم تېر ځل مو هم ښاغلی بلدرجان نیولی و بیا په ډېرې اسانۍ سره له دې ځای نه خوشې شو ښاغلی بلدرجان هغه څوک دی اوهو بس که پوه شه نو بلدرجان دی که ګرجین دی هر څوک چې دی نه پوهېږم یعنې غواړې څه ووایې ته به هم همداسې لاړه شې په نوم د سونانه د خلکو د ګواښلو لپاره کار اخلي د انسانانو او پاکو نجونو سوداګري کوي له لسو کلونو نه کمه نه محکومېږي نه نو که څوک ستا خبرې واوري فکر به وکړي چې ښار کې بمي ښی دی افسوس دی وي ځوانې نجونې په لومه کې غورځوئ او ناوړو کارونو ته یې مجبوروئ بیا هر څومره سوداګران سیاسي چارواکي او ډیپلوماټان چې دي هغوی هم په لومه کې غورځوئ او ویډیو ترې اخلئ اوس زموږ مخې ته ناست دی پرته له دی چې وشرمېږي ډېر په جرأت خبرې هم کوي لکه حلال کاروبار چې دی وي زه ستاسو په اړه هم پوهېږم ښه یعنې داسې ده ښه نو ته موږ څنګه پېژنې د محصلۍ په دوره کې له پوهنتون هم شړل شوې ده امر صاحب ونه شړل شوم خپله مې پوهنتون خوښې که هلته مې ډېر زړه تنګ شوی و دلته داسې نه دي لیکل شوي د جنسي غیر اخلاقي کارونو له امله له پوهنتون نه شړل شوې یې اغلې ډېر بد یې کړي دي دروغ یې ویلي دي هېڅ ځان مه ستړي کوئ یو زنګ چې هم له دې ځای نه به ووځم آها میر صاحب ته ولې نه پوهېږې چې دا خلک انسانان نه دي چې په خبره پوه شي د دوی په ژبه یوازې زه ښه پوهېږم میر صاحب یوازې زه خیري څنګه یې ترور دې څنګه شوه پوه نه شوم د څه شي ترور سرګر صاحب سهار دې د څه لپاره اجازه واخیسته ودې ویل چې ترور مې ناروغه شوې ده هو ښه ده اوس بیخي ښه ده سرګر صاحب ښه ده ښه ده دا څوک ده سرګر صاحب یوه بې شرفه ښځه ده داسې رذالت نشته چې دا پکې ښکېله نه وي د داسې خلکو مشتریان په هېواد کې ډېر زیات دي خیري ډېر زیات نخود وخوره واخله ډېر خوند کوي واخله واخله او بازار سرګر صاحب تا څه کوي نه ستا خو ډېر خوښېږي ته یې واخله په مزه یې وخوره د موږک په څېر یې دا شیان دی ډېر خوښېږي وخوره نو دا چې فیفي فارو خرڅ کې هیڅ به ښه کار ونه شي او کله چې فارو په دې خبر شي وبه ګورو چې څه کوي مهرباني وکړئ څه غواړئ غواړم مشاور صاحب عدنان سره وګورم اوس خو مشاور صاحب هیڅ وخت نه لري میرمنې لیدنې وخت مو اخیستی و نه هغه هم غواړي له ما سره وګوري مور جانې، お گل つな کلاسه مې وستو. مور جانې، お گل つな کلاسه مې وستو. お گل つな کلاسه مې وستو.  مور جانې، お گل つな کلاسه مې وستو. مور جانې، お گل つな کلاسه مې وستو.
آفرین لورجانې ډېره هوښیاره یې. آفرین لورې. ووایه لورې. ښاغلی عدنانه، یوه ښځه غواړي تاسو سره وګوري. وایي چې اجل دی. اجل کاری دی؟ سمه ده، راویلېږه. سمه ده ښاغلیه، مهرباني وکئ. سلام ښاغلی عدنانه، 15 دقیقې وخت ماته راکولی شئ؟ ګرانې زه زر بیرته راځم. مهرباني وکړئ. لورې موږ لږ یوازې پرېږده. سمه ده ښاغلیه. څه غواړئ؟ داسې دي؟ زموږ د نن ورځې د خوشیبو ویډیو ده. که زما خبرې ومنې بیا دا سیډي هیڅوک هم نشي لیدلی. یعنې ما ته معلومه ایښې وه؟ ستاسې دا کار خو ګواښ دی. ته خو په خپله خوښه راغلی وې. ما فکر کوو سونا ده ځکه درغلی وم. ما ته وګورئ ښاغلی مشاور صاحب، تاسې ډېر ښه پوهېږئ چې هلته د څه لپاره راغلی وئ. هېڅ خبره مه تېروئ. ستاسې دا کار یو لوی رذالت دی. خلک داسې په لومه کې غورځوئ. باشرفه خلک هېڅ هغې خواته نه راځي. داسې ډېر کسان شته چې زموږ په لومه کې لوېدلي. داسې کسان هم شته چې هېڅ نه راځي. له تا نه خو زه ډېره باشرفه یم. د رښتینې ویډیو له مخې دې ګواښم. ستا په څېر د دروغو تورونو په توګه د چا ژوند خو نه تباه کوم. ما ته د ناموس درس مه راکوه. سمه ده، ووایه ته څه غواړې؟ فیفي ستاسې زنګ ته پته به ده ښاغلی مشاوره. هغه له تیارې کوټې نه لږه ډارېږي. که لږ وخت پرې تېر شي بیا ډېره په غوسه کېږي او پایله به یې تاسو ته ښه نه وي. زه دا کار نشم کولی. نو د دې سي ډي انځورونه په تلویزیون او ورځپاڼو کې د خپلو اولادونو او ښځې سره کتلی شئ. ټاکنه ستاسې په لاس کې ده. څومره خوشحاله کورنۍ لرئ د نظره نه شي. څه خبره ده عدنانه؟ هیڅ خبره نه ده ګرانې، کومه خبره نه ده. ښه سمه ده، ستاسې د خوښې کار کوم. فیفي دا ښېګڼه هېڅکله نه هېروي. یعنې تاسې د هغې سونا نه د همداسې کارونو لپاره ګټه اخلئ، همداسې ده که نه؟ زه څنګه دې لومه کې ولوېدم خدایه. خورې د ګاز بل هم ډېر راغلی دی. والله چې موږ تباه شوو. اوف والله هیڅ نه پوهېږم څه وکړو عایشې. نوم یې ګاز دی خو بیه یې له 100,000 نه هم لوړه ده. په طبیعي ډول موږ ژوند ته راغلی خو مجبوره یې ترې ګټه واخلو. مورې موږ راغلو. په خیر راغلی ماشومانو. تاسې څنګه یې؟ مورې وګوره سودا څه اخیستې دي زما د کلیزې لپاره. ای ته ورته وګوره ډېره ښکلې ده عایشې. ډېره ښکلې ده. واخله ده هم زما لخوا. هېڅ اړتیا نه وه. وایي نه یې غواړم خو خلاصوي یې. مورې زما کلیزه څه وخت ده؟ زویه ته د لړم په 9 پیدا شوی. ستا کلیزه خو تېره شوه په تماشه چې بیا یې وخت را ورسېږي. یعنې زما کلیزې ته ډېر وخت پاتې. ډېره مننه عایشې خورجانې. خدای پاک دې تل ستا په ژوند کې داسې ورځې راولي. ماشومانو راځئ چې لاړ شو. پلار مو نن شپه وختي کور ته راځي انشاءالله. د لیدو په هیله. راځئ چې ځو. د لیدو په هیله. په خیر لاړ شئ. مورې نن کیک پرې کوو که نه؟ هېڅ اړتیا نشته. پلار به مې بېځایه لګښت وکړي. ښه سمه ده. کور که به کینو تلویزیون به وګورو. زه به هم ښه خوندور خواړه چمتو کړم. ها داسې خو نه کېږي مورې. پرېږده چې پلار مې هم لږ لګښت وکړي.
مورې وګوره دا کسان موږ څاري. کوم کسان؟ شاته کسان. الله الله، زر زر راځئ حالا. خیری دلته راشه. ووایه چارګر صاحب. ته له نوې خبرې نه خبر یې؟ په کښتۍ باندې چې برید شوی و په هغه کې د فیفي لاس و. پیسې هم د هغې موټر کې پیدا شوې. څه د فیفي لاس و؟ هو دې کار ته وګوره. هو لکه چې کوم بل چا سره یې معامله کړې غواړي فاروق ختم کړي. ښکليه کله کله زموږ ځای ته راځه، خوشحاله به شو. بیا به سره وګورو وبه ګورو، خو هلته نه، همدلته به سره وګورو. رزیلې bale ښاغلی فروحه زه یم. تاسو ته یو ډېر مهم خبر لرم. په کښتۍ باندې برید د فیفي کار و. هو پیسې د هغې په موټر کې پیدا شوي دي. ډېر دقیق خبر دی. همداسې ده. ډېره ښه لوبه روانه ده. اوس خو به زه دا هر څه هو رښتیا له نږدې نه په سترګو وګورم. والله ډېره ښه او خوندوره لوبه ده کیفه. یعنې داسې ده له معلوماتو نه دې مننه. څه شوي ښاغلی فروحه؟ یو بد کار شوی. کومو غرونو باندې چې موږ تر ټولو ډېر باور درلوده، اوس په هغو غرونو باندې ډېره واوره ورېدلې. یعنې څنګه؟ زموږ خپلو کسانو موږ پسې پښې لوڅې کړي. باور مې نه کېږي. ښاغلی فروحه تاسې څه وایې؟ الله الله، زه وایم چې زما تر ټولو نږدې کار، البته که فیفي ته کس وویلی شو، دا چې زما پام بلې خواته شو، زما د ځیګر یوه ټوټه یې پرې کړه. اوس غواړي چې په ډېر خوند یې وخوري. اوس هم پوه نه شوې ګورجینا، فیفي موږ پلورلی یو. ژوندی دې وي زما موټر یې هم راوستی. ته دا شیان موټر کې کېږده. مهرباني وکړئ ښاغلی فروحه، ژوندی اوسئ. البته البته په تمه یم په تمه یم. همدا اوس زموږ کسانو ته زنګ ووهئ. ښاغلی فروح به اوس زموږ لیدو ته راشي. ښه چمتووالی ورته ونیسئ. سمه ده اغلې. دا څوام ځل دی. هیڅ اندېښنه مه کوئ امر صاحب، نن وي که سبا وي هغه ښځه به نیسو. تر اوسه معلومه هم نه ده چې هغه سړی دی که ښځه. څه شوي امر صاحب؟ لاړو هغه مو ونیوله، دا ځل مو له ثبوتونو سره یو ځای ونیوله، خو بیا هم له پورته ځای نه زنګ راغی او لاړه. هو بیخي هم داسې وشول. زه یې هم نشم زغملی، دومره نو زغم نه لرم والله. ملګریه صبر وکړه. هغوی اوس هم مونږ څاري. الله الله، نجیب بیا په څه جنجال کې غورځولی یو. زر کوئ دننه لاړ شئ. هله نو زر کوئ، زر کوئ ماشومانو، زر کوه مورې زر کوه. الله الله.
مشره اوس د هغوی د کور مخې ته یو. سمه ده، ځان چاته مه ښکاره کوه. دا کار باید نن شپه خلاص کړو. ښه سمه ده. ځواب راکه نجیبه، ځواب راکه. نجیبه، ځینې کسان موږ څاري، هیله کوم زر راشه. ته څه وایې؟ څوک مه څارئ؟ نه پوهېږم، یو موټر موږ پسې و، ډېر ډر شوي یو. ته ډاډه یې ښځې؟ کیدای شي کومه تېروتنه شوې وي. هیله کوم همدا اوس کور ته راشه نجیبه، هیله کوم. سمه ده سمه ده، دومره مه ډارېږئ، زه درځم. سمه ده، راشه دې خوا راشه لورې. ملګریا راځه چې یو څه وخورو. ستا خو ټول فکر خوړو پسې دی ملګریا. زه فاتح پسې ځم. په دې وروستیو کې ته لږ بدل شوی. داسې نه ده ملګرو، ځم کور ته ځم. نن د نوربانو کلي زه هو همداسې ده. وروسته به سره وګورو. د لیدو په هیله امر صاحب. زه هم ځم ممدوحه چې ناوخته نشي. سمه ده، د خدای په امان. اوه ملګریا، داسې خو نه کېږي. په هر حال زه به یوازې خواړه وخورم. مشره، هغه سړی اوس کور ته راغی. په ښه ډول دا کار حل کړئ. سمه ده. نجیبه پلاره چېرته مونږ ډېر وډار شو. ډېر شکر دی. په تاسې څه شوې؟ زه هېڅ پوه نه شوم. د کور شاوخواته خو هېڅوک هم نشته. خو پلاره مونږ یې په ښکاره ورځ څارلو. سمه ده، که د موټر پلیټ شمېره مو اخیستې وي په اړه به یې څېړنه وکړو. پلیټ شمېره هغه مو هېره شوه. آفرین په تاسې. له ډاره مو هېڅ پام ونه شو. په هر حال اوس دا خبرې پرېږدئ. نن د څه شي ورځ ده؟ زما د لور کلیزې ورځ ده. هلئ نو چمتو شئ چې ځو. چېرته پلار جانه، چېرته ځو؟ ځو شورمه خورو. سمه ده، زه به شورمه وخورم، تاسې پیتزا وخورئ، مور به مو آش وخوري. زنده باد پلار جانه. ښاغلی فروحه، نن وارخطاوی له منه مخکې راورسېدی. دلته موږ ته ښه راغلاست وایي. یو ځل به موږ هم درته ښه راغلاست ووایو. دا پولیسان هم ډېر عجیبه خلک دي. زه یې ونیولم، ځان سره یې بوتلم، خو د مشاور صاحب په یوې اړې کې بېرته یې خوشې کړم او په ډېر عزت سره دلته راغلم. ښاغلی فروح، هغه بېوزلان هم کله کله خپل حد نه تېرېږي. راځئ چې پورته لاړ شو، مه په تمه کېږئ.
خبره رښتیا ده، پیسې دلته دي. خدای پوهیږي چې ښاغلی فروغ به فیفي څنګه ووژني. ولې یې که زندۍ کوي، ښه به وي چې خپله یې وګورم. ډیره خوشحاله شوه چې زندان آزاده شوه. لږ وروسته به ډیره پښیمانه شي او وبه وای کاش چې نه وای خوشي شوې. دې پولیسانو نه کرکه لرم. د هغوی کوټې خو بیخي عجیبه دي ښاغلی فروغ. دا د له کومه که فیفي؟ دا راته هغه لیوني څارنوال په ډالۍ کې راوړی و. دا خنجر د څه شي نښه ده په دې پوهېږې؟ د څه شي؟ ته پوهېږې ګورجینه؟ تاسې خپله ښه پوهېږئ ښاغلی فروغ. د خیانت نښه ده. څوک نه وژني خو ژبرې ټپي کوي. د همدې لپاره د ښځو وسلې په نوم نمتو ده. ښاغلی فروغ ته غواړې چې څه ووایې؟ غواړم چې ووایم خیانت زما هیڅ نه خوښېږي. زما سر په درده وي، په بدن کې مې ډېر درد پیدا کېږي او زه دا کار نشم زغملی. تاسې څه کوئ ښاغلی فروغ؟ زه دې باید نوی پلورلی فیفي. په خپلو سترګو دې ولیدل چې نظمي سره مې څه وکړل که نه؟ دا چې خاینو خلکو سره څه کوم په خپلو سترګو دې ولیدل. ولې فیفي ها؟ ولې؟ اوس د وږو سپو په څېر یو بل وخورئ. ته ډېر ښه یې. ډېر وخت نه مې پیزې ته زړه کېده. والا پلاره وروسته به خواږه مه خورو. تاسې چې هر څه وغواړئ ویې خورئ، خو زما په کار کې کار مه لرئ. زویه د پلار خواړه خو دې درته معلوم دي که نه؟ قسم خورم ما ته نه یې پلورلی. تا ته مې هېڅ خیانت نه دی کړی. ښه نو ووایه چې دا پیسې ستا په موټر کې څه کوي فیفي؟ ما نه دي ایښي. زه هېڅ خبره هم نه یم. زه تا هېڅکله نه پلورم ښاغلی فروغ. خو ما ته خاصه کړې. واخله. که دا خلک ووژنم بیا مې عبرت نه اخلي. د دوی لپاره باید لا سختې سزاګانې پیدا کړو. له دې درېونه خو یو ختم شو. اوس یوازې فاروق او ګورجین پاتې شول. دوی خوا راشه.
د کړکۍ خواته راشه حالا نو زر کوه حالا راشه آفرین آفرین راشه راشه زویه لږ وروستونې که به دې بند شي ولې دومره وارخطا یې ته ولې څه نه خورې نجیبه ها ښځې ته خو پوهېږې چې زما پیزا نه خوښېږي پلاره دا خو هم د شورمې په څیر دي که نه رښتیا وایي په اصل کې پیزا هم د شورمې له مخې جوړه شوې د بهرنیانو هم له عثمانیانو زده کړي چې څنګه شورمه جوړه کړي وګوره هله پوهېږه کلیزه دې مبارک شه نوربانو کلیزه دې مبارک شه نوربانو کلیزه دې مبارک شه ای زما ښکلې لورې خدای دې وکړي دا ورځ ډېر ځلې ستا په عمر کې تکرار شي ډېره مننه پلارجانه له ډېر وخت نه مې داسې موبایل غوښته ته د نړۍ تر ټولو ښه پلار یې ارزښت نه لري تل ژوندی اوسې موره زه هم خپلې کلیزې کې کمپیوټر غواړم سمه ده ته خو ډېرې خبرې کوې ښځې ډالۍ ورکړه دا وګوره ما چې ستا لپاره کومه ډالۍ اخیستې وه هغه مې په موټر کې هیره کړې زه یې موټر نه راوړم مورجانې چېرته ځې پرېږدی لورې بیړه مه کوه نوربانو پرېږده چې لاړه شي زما خبره نه مني حیرانه ده حیرانه رښتیا وایي پلارجانه حالا نو اوس باید تم له ژوند سره د خدای پاماني وکړي وبخښئ زه بېرته راځم خیرات دی نږدې ملګريه نږدې ملګريه اوس زه باید له تا نه پوښتنه وکړم چې خیرت دی خو تا او خیر هیڅ یو بل سره جوړ نه راځئ دا خو زموږ پوښتنه نه کوي ومو غوښتل چې زه یې وکړم په یو څه به دې پوه کړم هیڅ مې نه خوښېږي چې له تا سره خبرې وکړم هر څه چې شوي ووایم بې ځایه خبره مه اوږدوه فیفي مې ووژله ښه ده لږ به ارام وکړي ښه نو اوس د چا د مړه کېدلو وار رسېدلی هغه باندې یوازې خدای پوهېږي ستا وار رسېدلی نجیبه ستا وار تېر ځل دې هم داسې ویلي وو ان قبر ته دې هم بیبلی وه خو تقدیر چې نه وي په خبرو یې سم نه کېږي بې خیره سړیه زما د غره کسان تا پسې درغلي اوس نو د هغوی اصلي موخه دی د غره کسان دي هغوی څوک دي پوه شه نو ترهګر یادوم په غره کې ډېر وخت تېروي ځکه داسې ورته وایم غواړم ووایم چې ته زما نږدې ملګری یې ځکه مې خبر درکړه شاوخوا ته دې لږ پام کوه زه نه غواړم چې تا ته ښځې ته دې یا هم لور جانې ته دې زیان ورسېږي ما ته غوږ شه ته غواړې څه ووایې ښه ورځ نږدې ملګریه بلې نوربانو څه شوه تر اوسه نه ده راغلې څه شوي نجیبه چا زنګ وهلی و زه د هم اندېښمنه کړم نجیبه څه شوي ته چېرته ځې پلاره څه شوي منډکه زویه منډکه وبخې لږ روزه وروره نوربانو لورې نوربانو خدای په دې سړي بیا څه وشول فکر کوم پلان مې دلته تللی منډکه زویه منډکه
لور مې خوشې کوي ما ونیسه. نه کېږي پلار او لور نشم جلا کولی. وسله وغورځوه او موټر ته پورته شه. که نه نو لور به دې بوځم او ته به همدلته پاتې شي. موټر ته پورته شه. سمه ده ستاسې مېلمستیا به مو وکړو. حالا نو موټر ته پورته شه. نجیبه 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 نوربانو نجیبه دې وخت کې نو د چا زنګ دی؟ بله هنري خورې زه شاکفه نجیبه او نوربانو یې وتښتول. څه چا وتښتول خورې؟ نه پوهېږم عاکفه نه پوهېږم. راشه هیله کوم د خدای لپاره زه راشه عاکفه. اوس یې وخت را رسېدلی چې موږ د دعوا د مخکښ مشر د ښاغلي مراد غچ واخلو او دا غچ اخیستل دې ټولو ته عبرت وي. همدارنګه دا دواړه به د هغه په څېر ووژل شي. دا ستا د اعدام حکم دی. کمرې ته په کتو سره دا ولوله چې ټول خلک تا وویني او دا ټولو ته یو عبرت شي. ستا په څېر خلک باید پوه شي چې زموږ مخې ته درېدل څه پایله لري. د دې شیانو له ویلو نه زه او لور مې مرګ ته لومړیتوب ورکوو. ښه داسې ده نجیبه مره، یعنې که اوس ستا د لور دا سر ستا مخې کې پرېږدم نو او دلته ووژل شي بیا ته دا نه لولې که څنګه؟ ها نه یې لولې نجیبه مره؟ نه داسې کار باندې تا ته هېڅوک مډال نه درکوي نجیبه مره. زه ډېر بې رحمه سړی یم، په دې باندې باید پوه شي. زما لور پرېږده، که هغه پرېږدې ستاسې هره خبره منم. نه کېږي، دلته د معاملې حق نه لري. یا باید دا کاغذ ولولې یا به د خپل د لور د مړي په سر یاسین ولولې. زه لیک میک نه لولم، نه یې لولم. والا فکر کوم همدا وه. هو همدا نجلۍ وه زویه. هیڅ کار مې نیمګړی نه دی پرېښی، دا کارم نه پرېږدم. نه کېږي چې ته لاړ نه شې. شیطان وایي چې وسله راواخله په سر یې وبله، دا خلک به ژوندي پاتې نه شي. بې شرفانو د کوم کار وسه چې نه لرې ولې ځان پکې ښکېلوې؟ خپل کار دې کوه. آی